अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ैम शाहिद जान ज़ेब द खबर सर टिक मल्क तदांतले नपाक इंतखाबातु तो जमहूरियत द बहाली ज़रूरत ते मौलाना फजल रहमान कोरम के द खुराक टोको द जोन ज़रूरत शयानु नरखुना आसमान ते रसीदली वलसु सख्त मुश्किलात सरा मखदे द खबर तफसील मल्क तदांतले नपाक इंतखाबात तो जमहूरियत द बहाली ज़रूरत ते मौलाना फजल रहमान د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویل چې سیاستدانانو په جیلونو کې نه وي ملک ته د هندرۍ ناپاک انتخاباتو ضرورت دی. مولانا فضل الرحمن په لاهور کې میډیا سره په خبرو کې ویل چې د ولس اعتماد بحالول تر ټولو لومړی توب دی. هغه زیاته کړه چې سیاسي مسایل د خبرو اترو لارې حل کېدلی شي. هغه همیشه د مذاکراتو حامي پاتې شوی دی. مولانا فضل الرحمن ویل په ملک د هندرۍ ناپاک انتخابات ضروري دي تر څو جمهوري عمل مضبوطه شي. هغه په خصوصي توګه یادونه وکړل چې ځینې ادارې خپلې مرضي حکومت راوستل غواړي چې دا یو غیر قانوني غیر جمهوري عمل دی. مولانا ویل چې د سیاستدانانو د غلطو رویو د وجه پارلمان بې معنی شوی دی او د آئین خلاف ورزي د ریاست چارې کمزوري کړي دي. مولانا فضل الرحمن په امریکې تور ولګاو چې امریکا غواړي پاکستان د کورنۍ جګړې لارې ته بوځي. هغه زیاته کړه چې په قبایلي علاقو کې د حکومت واک ختم شوی او دې د وجه د ملک جغرافیایي سکیورټۍ د سخت خطرې سره مخ دی. مولانا ویل چې هغه همیشه د مارشل لا په خلاف مبارزه کړې او هېڅکله به په آئین او انساني حقوقونو سمجوده ونه کړي. هغه یادونه وکړه چې شپږویشتم آئیني ترمیم پر مهال JUI د آئین او انساني حقوقونو په کلکه ملاتړ کړې وه. مولانا فضل الرحمن زور وکړ چې سیاسي استحکام لپاره ټولې سیاسي ډلې د آئیني اصولونو دې پابنده پاتې شي. د ولس اعتماد بحالول د جمهوري عمل د مضبوطولو لپاره ډېر اهم دي. کورم کې د خوراکو توکو د ژوند ضرورت شیانو نرخونه اسمان ته رسېدلي. ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ضلع کورم کې د ژوند ضرورت شیانو په بیو کې حیران کن اضافه وشوه چې دې د وجې عام خلکو ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. د خلکو په وینا پاره چنار کې ټماټر 200 روپۍ، ګوبي ټینډې اور پیاز 500 روپۍ فی کیلو او شنه مرچ 800 روپۍ فی کیلو خرڅېږي چې 200 روپۍ او چینی 200 روپۍ فی کیلو خرڅېږي. د ضلع انتظامیې لخوا د سامان سولو لپاره اقدامات روان دي خو خلکو شکایت کړی چې موجوده اقدامات ناکافي دي. سماجي مشران وایي چې یوازې 15 ګاډو سامان د ولس ضرورت نشي پوره کولی. هغوی پر کورم لپاره سامان کم سے کم 1500 ګاډو نه ډکې قافلې مطالبه کړې ده. په علاقې کې د دوايانو د نشتوالي د وجه میډیکل سټورونه نجي هسپتالونه تړل شوي چې مریضانو ته په وخت باندې طبي امداد نه ورکولو د وجه د سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی. سماجي مشرانو د دوايانو ته زر تر زر برابرولو او مریضانو د منتقلۍ لپاره هلیکاپټر سره د بیا شروع کولو مطالبه کړې ده. په لویر کورم کې د مندورې په علاقه کې درنې د وجه د ټل پارنجنا مرکزي لاره 3 میاشتې کېږي تړلې ده چې لکونو خلکو د ضرورت شیانو پټرول او ګیز او د خوراکي توکو د کمۍ سره مخ دی. سوداګرو هم هړتال کړی دی چې دې د وجې ولسو مشکلاتو نور هم زیات شوي دي. ضلع انتظامیه وایي چې لارې پرېښودلو سامان کافلې روانولو لپاره خبرې روانې دي. تېره ورځ 15 ګاډو سامان راوړل شوی او ډېر زر به نور سامان هم ورسول شي. سرچینې وایي چې د مندورې د مظاهره کوونکو سره په ټلکڼ یا کوهاټ کې بیا خبرې اترې متوقع دي. په علاقې کې 3 میاشتې کېږي چې ولسو سختو مشکلاتو سره مخ دی. د لارو زر تر زر خلاصون د سامان رسولو طبیعي مرستو لپاره اقدامات ناګزیر دي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.